د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې رانازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 284 آیت څخه اورئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير په آسمانو او په ځمکه کې چې څه دي ټول د الله دي تاسې که د خپلو زړونو خبرې ښکاره کړئ او که پټې وساتئ په هر حال الله به له تاسې نه د هغو حساب واخلي بیا د هغه واک دی چاته یې چې خوښه شي وبه یې بخي او چاته یې چې خوښه شي سزا به ورکړي هغه په هر څه قادر دی آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه هدایت ایمان راوړی دی چې د هغه د رب لخوا پر هغه نازل شوی دی او څوک چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منونکي دي هغوی هم دا هدایت د زړه په مینه منلی دی دوی ټولو الله د هغه پرښتې د هغه کتابونه او د هغه پیغمبران منلی دي او د هغو وینا دا ده چې موږ د الله په پیغمبرانو کې یو له بله توپیر نه کوو مونږ حکم واورید او اطاعت مو ومانه څښتنه مونږ ستا څخه د ګناه بخښنې غوښتونکي یو او همدا ستا لوري ته زمونږ درتګ دی لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله هیڅ ساکښته د هغه له وسې پورته مسؤلیت نه متوجه کوي هر چا چې څه ښه کړي دي د هغو میوه د همغه ده او چا چې څه بدي کړې ده د هغې ګناه پر همغه ده مؤمنانو تاسې داسې دعا وکړئ ای زموږ ربه که له موږ نه څه هیره او خطا صادره شي موږ پرې مه نیسه څښتنه پر موږ هغه پیټی مږده چې له موږ نه مخکنیو خلکو باندې دې ایښی و زموږ څښتنه د کوم پیټي پورته کولو چې په موږ کې وس نشته هغه پر موږ مږده له موږ سره آساني وکړه زموږ له ګناهونو څخه تیر شه پر موږ رحم وکړه ته زموږ کار جوړونکی د کافرانو په مقابله کې زموږ مرسته وکړه